سړی الله ته ډېر زیات نږدې دی او څه ورته ونه وایي څومره د خفګان خبره ده ته د یو وزیر اعظم او باچا سره میلاو شي او صدر سره او تا ته دا ووایي هغه سیکرټري صاحب چې دننه کمره کې ګورې ته باچا صاحب سره ډېر نږدې کښېنې نه که څه کار دي بیا ورته ووایه ستا به څومره کارونه وي نه ختمېدونکي کارونه به تا سره یو نه ختمېدونکی ملف او فایل به تا رانسته چې اوس دا موقع ده ګوره دا موقع په ورځ کې څو پیرې مونږ ته میلاوېږي چې ته اوس الله ته ډېر زیات نږدې که څه ووایه او موږ به کیسه نه وایو څومره د افسوس خبره ده د دعا ته غوږ کښېږدئ او حیران به شي څومره ښایسته دعا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وي اللهم اغفر لي ذنبي كله یا الله زما ټول ګناهونه وبخه دقه وجله یا الله که وړه ګناه ده او که غټه ده ویې بخه واوله واخره یا الله اولنی او اخرنی ګناه راته وبخه وعلانیته وسره یا الله که پټه مې کړې ده ویې بخه او که مې ښکاره کړې ده یا الله ویې بخه رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی چې دا دعا الله ستا قبوله کړه کومه ګناه ستا پاتې شو کومه یې پاتې شو اللهم اغفر لي ذنبي كله یا الله ټول ګناهونه وبخه دقه وجله لوی ګناه وړه ګناه اوله واخره اولنی او اخرنی علانیته وسره یا الله که پټه ده او که ښکاره ده ویې او الله ستا دا دعا قبوله کړه ته نور د الله نه څه غواړې ټول هر څه به راګیر شو که راګیر نه شو د دنیا او د آخرت فلاح او کامیابي هغه په دې دعا کې راګیره شوې ده چاته یې ده دا دعا